वही पखर पस मन फिराने शो कना राशा मामा रे दिले वने शो वही पखर पस मन फिराने शो कना राशा मामा रे दिले वने शो राशा मामा रे दिले वने शो राशा मामा रे दिले वने शो سمیولا به تعالی مونږ غوښتنه کوو چې یو الګ دی کنه هغه موبایل په سکرین باندې تصویر راولي او یو جنې دی خي چې دا زما د پلار زوی دی خو زما ورور نه دی دا څوک ورور شو کنه هغه چې وایي زما ورور نه دی نو چې پلار زوی شو ورور شو کنه ګرانو قدرمنو د مدر الله بای نه تاسو کوو مدر الله دا ورته وایي چې یو الګ دی کنه هغه یو جنې ته په موبایل کې پټو خي چې دا زما د پلار زوی دی خو زما ورور نه دی دا څوک دی ستا د پلار زوی دی او تا ورور نه دی دې باندې خو به سوچ کول غواړي نو څومره ګنټه بعد راشو او تقریبا داسې یو چکر ووایي بیا راشه بیا ورته ووایي خیر دی د تجربه الله بین غوښتنه کوو تجربه الله بین دا راته وایي چې هلک دی که نه هغه موبایل کې یو جنۍ ته تصویر ښیي چې دا زما د پلار زوی دی خو زما ورور نه دی دا څوک دی دا پته نه لګي دا مې د پلار زوی دی خو زما ورور نه دی زما ورور نه دی د پلار زوی مې ورور دی که نه زوی ولې نه دی نه نه د پلار زوی دی خو لکه ورور یې نه دی دا څه وجه دا اوس نومر ډایرکټ نه نه پوهېږم ګرانو قدرمنو دا وخت د موږ سره کوټلي خود کلی ضیاءالله بھائی موجود دی دنه به د سوال په هکله پوښتنه کوو جی ضیاءالله بھائی دا راته ووایه چې یو هلک دی که نه هغه په موبایل کې تصویر راواړي او جنۍ ته ښیي چې دا زما د پلار زوی دی خو زما ورور نه دی دا هلک څوک دی یاره وروره زه خو دې سیمه ته بلکل معلومات نشته دی نشم ویلی که نه خو الحمدلله ماحول دی ډېر زبردست ماحول دی زمونږ د خټکونامې کې که نه امن پسند خلک دي ښه زبردسته میله ده ښه خلک راغلي دی کې ماشومان ورسره دي پوه شوې او ته چې کوم سوال وکړې جواب نشم درکولی نه ولې نشم ځکه چې ما سره زه د انګیج ما ذهن هغه طرف ته دی چې کوم دلته راغلی یم او ته دا سوال وکړو چې هغې جواب زه اوس نه ګنټه پس به دغه جواب درکړم زه قدرمنو دا ګنټه بعد راکړه نور خو ډېر مازدیګره پورې ټایم راکړو دا یو ګنټه ټایم راکړو ګنټه به به تپوس وکړو جی قدرمنو دا وخت زما سره سوات د سیمې خواږه یاران دوستان موجود دي دی به اختر مبارکي وکړي بیا به د هغې نه وروستو سوال په حق هم پوښتنه کوو جی السلام علیکم اختر دې مبارک شه خیر دی جی ښه وایه د سوچ څه کسان چې دي ټولو ته زما د طرفه اختر مبارک شه ټول کتونو ته زموږ دوا سلام اختر مبارکي منظور کړي زموږ د طرفه اختر مبارکي ټول میله کې پکا مبارک شه او موږ د سواد کسان یو دلته ډېره غټه ګرمي اوس یار او بره حالات ډېر برابر دي نور راځه دا لږ دا ملګری د لږ ډېر طبیعتي ونه وښکاره دنه به د سوال غوښتنه لومبی به دنه شروع کړو جی اوله ته خپل نوم وکړئ زما خانزاده نوم دی خانزاده بھائی جو موږ تاسو نه دا غوښتنه کوو چې یو هلک دی هغه موبایل کې تصویر راواړي او یو جنۍ ته وښیي چې دا زما د پلار زوی دی خو جوبارې زما ورور نه دی وای دا زما د پلار زوی دی ورور مې نه دی نو ورور یې دی که ولې نه دی څنګه یې ورور نو چې پلار زوی کړو نو ورور یې نه دی نه که نه هغه وایي ورور مې نه دی که جنۍ وایي ورور مې نه دی دا لکه چې تللی بېرته نه دی راغلی صحیح شو ته ډېره مهرباني یاره جوبارې خانزاده بھائی خو موږ دا جواب را نه کړو او جو د جانسې بھائی نه به ته زه به څه ووایم یاره نه ځي نو رور یې دی نو ته وایې رور یې نه دی نو څه شه ته ووایه څه شی شه تاسو نه نو زه اوس دا یم چې د پلار زوی شه که نه د پلار زوی خو یې دی خو مني خو وایي د ورور مې نه دی نو ولې نه دی دا جینۍ څه وایي رور مې نه دی دا هلک وایي ګوره په سوال ځان پکې یو د موبایل کې تصویر راواړي که نه چې دا زما د پلار زوی دی خو زما ورور نه دی تصویر راواړی نو تصویر یې بیا څه زوی شه نه دی که نه صحیح وایي وایي دا هلک چې کوم دی وایي دا زما د پلار زوی دی خو زما ورور نه دی نو څه به وي یاره نه کوي ذهن پې کار نه کوي د ده په ذهن نه خلاصېږي د ذهن بره تللی دی بارین ته تللی سوات بارین ته تللی دی او دلته وایي ګرمي ده دلته خو مونږ خو ماشاءالله وګوره کوټونه مچولي ګرمي نشته دی خو دی وایي دلته ګرمي ده نو دلته ګرمۍ کې لږ کار نه کوي وروسته چې سردي شي بیا به تپوس وکړو زه صحیح شو السلام علیکم